ملګرو سلامونه مې واخلئ. زه په ګل پېښور کې دا بیخي قضا ماسخوتن دی او شپه داسې پخېږي ورو په یو ځایي هوټل کې ناست وو. دلته خوراک لرالو د پېښور خوراکونه په پوره دنیا کې مشهور دی د پښتنو دا خوراکونه. نو دلته هغه اړخ ته هم په پنډغالي کې بلها ځوانان مشران کشران ناست دي. دا زه چې په کوم ځای کې ناست یم دلته هم بلها ملګري دي او بیا تر دې اړخ را سره هم بلها ځوانان ناست دي. زمونږ د مردان د سیمې یو ځوان غوښتنه وکړه چې موږ ګپ شپ لګو. دې کې موږ سره د خیبر پښتونخوا د ګوټ نه ځوانان راغلي دي. یعنې موږ سره د مردان، چارسدې، وزیرستان، خیبر، شب قدر، چارسده دا ګیر چاپېره ټولو خپل خپل د زړو نومونه واخیستو. بیا رانه سوالونه شروع کړو. نو یو ملګري په ډېر ښکلی سوال وکړو چې ته بهر ګرځې دنیا کې، نو تا د دې دنیا د دې ګرځېدو نه څه تاثر واغست؟ په هغې یوه خبره وشوه. بیا پکې دې ځوان دا د وزیرستان د یو سیاسي تپوس یې وکړو. حنیف افریدي پکې د بزنس باره کې تپوس وکړو. زه ډېر خوشحاله شوم چې زموږ ځوانان اوس په هوټلو کې یا چېرته چې موږ کینو نو دوی کریټیو ډیبیټ کوي. پخوا به بدمرغۍ نه هغه دانش صاحب وایي چې منمه مجبوري ده چېرته یار خو به ساتو په دومره هم غرضېږو نه معیار خو به ساتو او بیکاره کېناستی نه شو څه کار به ځان له ګورو که هېڅ نه وي د بل په کار کې کار خو به ساتو. نو پخوا به موږ د بل په کار کې کار ساتو، چاوې تاوې بدې ردې غیبتونه. اوس پښتانه کریټیو ډیبیټ ته راغلي دي، یو بل اوري، سوال راپورته کوي. او حنیف صاحب دا تاسو واورئ دا سوال دومره مهم دی. وایي چې دا خلک د تیر شوي ژوند حساب غواړي استاذ جي، دا خلک ټوپک نه غواړي کتاب غواړي استاذ جي. او دا خلک بې ګناه ولې په بم بارود قتلیږي؟ دا خلک اوس د دغه سوال جواب غواړي استاذ جي. زه د دیو په سوالونو ډېر خوشحاله شوم او د مردان د ملګري دا آیډیا مې هم خوښه شوه. دا خبره ستاسو په علم کې راوسته غواړم چې که تاسو ډوډۍ خورئ، که چای څښئ، که ګرځئ، که پارک کې یئ، که د وطن په هر ګوټ کې یئ، سوالونه کوئ، یو بل سره مهذبه مکالمه کوئ، ډیبیټ کوئ. او هغه د خوشحال بابا شعر دی چې زه خوشحال کمزوری نه یم چې به ډار کم، په ښکاره نارې وهم چې خوله یې راکړه. مطلب دا دی چې ما ته یې خوله راکړې ده، ژبه یې راکړې ده، زه به اظهار کوم، زه به خبره کوم، زه به دنیا ته خپل پیغام رسوم. نو خپل پیغام رسوئ او خپل د وطن چې دغه ساندې ساندې چاپېرچل دی دا په سندره کې بدل کړئ، دا په خبره کې بدل کړئ. خبرې ډېرې کیدی شي، بلها خبرې کیدی شي. خو حنیف جانه وایي چې تا سره د دوو خبرو وخت نه و او ما سره کتاب خبرې وي. نو دا کتاب خبرې او په دې راغونډې کړو. یا ټولو ملګرو ته دې دغه شعرونه ډالۍ وي چې حالات که راله نه پرېږدي په زړونو کې پښتو، زمونږ خو بهیږي په رګونو کې پښتو. او په ویښه مې احساس او شعور دواړه پښتانه دي، په مونږ خو راخوره ده په خوبونو کې پښتو. نو رښتیا خبره دا ده چې د مردان د ملګري د سوال په جواب کې زه چې څومره بهر په دنیا کې ګرځم نو زما د خپل وطن سره، د خپل کلچر سره، د خپل مذهب سره او د خپل خاورې سره مینه زیاتیږي. ځکه چې په دنیا کې چې ستا خپل تشخصي آیډنټیټي نو تا کې کانفیډنسي، تا کې باوري، خپل په کلچر فخر وکړئ، خپل په مذهب، خپل په خاوره او خپل په وطن باندې. او چې په ژوند کې هغه وخت د کار شي سړی، د بني ادمو چې په کار شي سړی او چې د خپل قام په نامه سر نه شیندي، د دې نه ښه ده چې مردار شي سړی. قام را ژوندی کړي. ډېره مینه او احترام.